بشپړ خبرونو ته مو زه رسول سالک هرکلی کوم. د نورستان په سیلابونو کې د ورک شوو کسانو د لټون عملیات لا هم روان دي. له پیښو سره د مبارزې چمتووالي اداره وایي چې په دغه پیښه کې 23 تنو ژوند بایللی، له 80 زیات کسان ټپیان دي او ځینې لا هم نادرکه دي. د دغې ادارې مسؤلین بیا پیښ ځپلو ته د رسیدو لپاره د ملي او نړیوالو بنسټونو پر همکارۍ ټینګار کوي. ورته مهال د ملګرو ملتونو سازمان په نورستان ولایت کې سیلاب ځپلو ته د مرستې لپاره له پلانه خبر ورکړی دی. په نورستان کې د مرګونې سیلابونو له بهېدو د 2 ورځو وروسته د نادرکه شوي کسانو د لټون عملیات لا هم دوام لري. د طبیعي پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې د شمیرنو پر بنسټ تر اوسه د 23 تنو جسدونه له دې پیښې څخه موندل شوي او د ټپیانو شمیر هم شاوخوا 80 تنو ته رسیږي. د دې ادارې مسؤلین دا شمیرنه لومړنۍ بولي او وایي په هغه کې د بدلون اټکل شتون لري. پورې د لومړنۍ معلوماتو له مخې په ټولیز ډول باندې 23 کسان شهیدان، د 80 څخه زیات کسان ټپیان دي او د شهیدانو د جملې څخه د 19 شهیدانو جسدونه موندل شوي دي او د پاته کسانو د جسدونو د موندلو لپاره په پراخه کچه باندې د ژغورنې او پلټنې عملیات روان دي. د دې ادارې ویان بیا له ملي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې د دې پیښې زیانمنو ته په رسېدنه کې همکاري وکړي. پیښو سره د مبارزې آمادګۍ اداره له ټولو همکارو مؤسساتو، مرستندویو بنسټونو، سازمانونو، د خیریه اشخاصو او اداراتو څخه غوښتنه کوي چې د نورستان د ولس د لاسنیوي په موخه دې خپلې بشري مرستې ته دوام ورکړي او دغه پیښ ځپلو او متضرر شویو کسانو سره دې خوراکي، غیر خوراکي او نورې اړینې مرستې ترسره کړي. له دې سره مهاله د ملګرو ملتونو سازمان اعلان وکړ چې له خپلو شریکانو سره یو ځای د دې طبیعي پیښې زیانمنو ته د رسېدنې په هڅه دي. د ملګرو ملتونو سازمان ویان ټینګار کوي چې روغتیایي ګرځنده ټیمونه سیمې ته لیږدول شوي او تجهیزات او لا ډېرې مرستې لکه درمل، خوراکي توکي سیمې ته د لیږد په حال کې دي، خو ویجاړ شوي سړکونه د دې مرستې رسونې بهیر یې له ستونزو سره مخامخ کړی دی. په سختو پیښ ځپلو سیمو کې د پلټنې او ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. موږ او شریکان مو د وضعیت ارزونې او د رسېدنې او ځواب ویونې لپاره د پلان په حال کې یو. زموږ سملاسي لومړیتوبونو کې بیړنۍ سرپناه، خوراکي مرستې، روغتیایي خدمات، بیړني توکي او رواني ملاتړ شامل دي. له دې سره یو شمېر هیوادونو په نورستان کې له دې طبیعي پیښې اړوند ژوره اندېښنه کړې او زیانمنو ته د مرستې لپاره خپل چمتووالی اعلان کړی دی. د نورستان مرکز پارون ښار کې د سیلابونو راوتل د نږدې 15 میلیون ډالرو په ارزښت زیانونه اړولي دي. ځایي مسؤلین وایي چې دغه طبیعي پیښې د دولتي ادارو ترڅنګ هټیوالو او کاروبارانو ته هم درانه زیانونه ور اړولي دي. هټیوال وایي چې له دغه لارې د خپلو کورنیو د ژوند لګښتونه تامینول، خو سیلابونو په څو شیبو کې د هغوی ټول شته او د کلونو هڅو پانګه یې له منځه یوړل. د سختو سیلابونو له بهېدو وروسته د نورستان ولایت مرکز پارون ښار اوسنی وضعیت. د همدې اونۍ 2 ورځ لسګونه هټیوال د خپل ژوند د لګښت تامینولو لپاره په هغه کې په کار بوخت وو، خو دمګړی د پارون په بازار کې یوازې ویجاړۍ او د هټیوالو له منځه تللې هیلې په سترګو کېږي. دغه زموږ د ژوند ټوله سرمایه وه چې لاړله او سیلاب له هوکله، خو خوشحاله په دې یم چې زه پکې الله بچ لم او زما کوچنی ورور روک ورانه هغه الله بچ کړ او دغه هم د ژوند سرمایه وه. کال تر کاله کاروبار ښه کېده او څه چې ټول په سیند لاهو شو. دغه دکان او دکان هر څه سیلاب یوړله. شکر دی چې موږ بچ او زموږ ورونه زموږ دغه خپلوان ټول بچ دي. شکر دی په دې خوشحاله مال له دا به بیا پیدا شي. خو دا څه چې مال او دا دکانداري او دا ټول سیند ویوړله، بس نور موږ پکې الله بچ کړي. دا ډېره ده. ویجاړونکي سیلابونو د همدې اونۍ په 2 ورځ نه یوازې د سلګونو هټیوالو د کلونو هڅې پانګې له منځه وړي، بلکې ډېر شمېر دولتي ودانیو ته هم زیانونه اړول شوي او د یو شمېر ادارو فعالیت یې ځنډولی دی. دلته ډېر ودانۍ خراب شوي دي. نورستان ولایت ډېر دولتي ودانۍ هم خراب شوي دي، شخصي تعمیرونه هم خراب شوي دي. میلیونونه خساره خلکو ته رسېدلي دي. کروڑونه د بعضې خلکو داسې هم دی چې حتی د کروڑ دغه ته هم رسېدلي. زموږ خپله دلته غرفې او دغه زموږ
ډېر تلفات ورکړي. دا دولتي ادارې دا ټول دنیا جوړ شوی دی، بس پول او دوکانونه او کیبلونه هر څه خراب شوي دي، بس ډېر بد حال کې. د لومړنیو ارزونو پر بنسټ وروستیو سیلابونو شاوخوا 15 میلیون ډالر مالي تاوانونه اړولي دي. د ځایي مسؤلینو په وینا په دې پیښه کې سلګونه هټۍ، یو شمېر دولتي ودانۍ، سړکونه، پلونه او نور عامه تاسیسات ته هم زیان رسېدلی دی. نورستان کې چې کوم ځای سیلاب وهلی دا زموږ مرکزي بازار و، په دې کې زموږ د ښاروالۍ دفتر و، زموږ ښاروالۍ هوټل و، ښاروالۍ پارک و، د خلکو هوټلونه و، 15 میلیون نه تر 40 میلیون پورې کېدای شي نور هم زیات شي. خلکو ته مالي زیان اوښتی، زموږ د امارت هم ډېر تاوان شوی دی او کوشش روان دی چې معلومات یې وشي، بیا به په دقیق ډول تاسو سره شریک. له دې طبیعي پیښې څخه د 3 ورځو په تېرېدو سره د پارون ښار لا هم عادي حالت ته نه دی ګرځېدلی. زیانمن شوي هټیوال په دې هڅه دي تر څو خپل هټۍ پاکې کړي او هغه څه چې پاتې دي وژغوري، خو وایي اړول شوي تاوانونه دومره پراخ دي چې د مرستې ترلاسه کولو پرته د بیا فعالیت پیل د دوی لپاره به ډېر ستونزمن وي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنگي جنایت احتمال په توګه په کابل کې د روږد د درملنې پر مرکز د پاکستان د پوځي رژیم د هوایي برید د څېړنې غوښتنه کړې ده. یاد سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې له دغه برید څخه د څه باندې 4 میاشتو په تېرېدو سره پاکستان د خپل د ادعا د تایید لپاره چې ګواکې دغه مرکز نظامي و هیڅ شواهد وړاندې کړي نه دي. اسلامي امارت بیا دغه برید تایید شوی جنگي جنایت بولي او د نړیوالو بنسټونو لخوا د عاملانو پر تعقیبولو یې ټینګار کوي. په کابل کې د روږدو د درملنې پر مرکز د پاکستان د پوځي رژیم د هوایي برید پر جدي څېړنې د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په کابل کې د روږدو د درملنې پر مرکز د پاکستان د پوځي رژیم هوایي برید څخه د 4 میاشتو په تېرېدو سره پاکستان د دغه مرکز پوځي اوسېدو اړوند ادعا تایید لپاره هیڅ شواهد نه دي وړاندې کړي. د دغه سازمان سیمه‌ایز مدیر د جنگی جنایت اټکل په توګه د دغه برید د څېړنې غوښتنه کړې ده. در حملات نظامی پاکستان هیچ هدف مشخصی که اونا داشتن مورد ضربه قرار نگرفته، بلکه خانه های مردم بیگناه و بی‌دفاع ویران شده و مردم بیچاره از بین رفته. این خودش جنایت جنگی هست. اگر جنایت جنگی استاپ نشد بلکه تداوم هم پیدا کرد. سازمان عفو بین‌المللی گفته است که حمله نظامیان پاکستان بالای کمپ امید به نظر از یا که شاید جنایت جنگی باشه. اگر گفته شود که تا هنوزم ناوقت کرده باید اونا در این راسته کار میکرد، چرا که به کلگی دنیا هوایداست که یک جنایت جنگی است. د دغه راپور په بله برخه کې د بخښنې نړیوال سازمان د کارپوهانو په حواله راغلي دي چې په دغه برید کې لږ تر لږه یو کارول شوی بم هدایت کېدونکی و چې ښیي برید د هدف نیونې لپاره د یوې قصدي پرېکړې پر بنسټ ترسره شوی دی. این عمل پاکستان یک جنایت جنگی است. ملل متحد باید پاکستان را در لیست جنایتکاران جنگی ثبت کنه تا حداقل تسلیت باشه برای مردم افغانستان و یک اندازه هم شده باشه عدالت تامین شود. په همدې حال کې د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد ارزو ته وایي چې دغه برید تایید شوی جنگي جنایت دی او د نړیوالو بنسټونو لخوا د هغې د عاملونو د څارلو غوښتونکی شوی دی. بدون شک که او قضیه یک جنایت جنگی بود و بمبار بالای معتادین و ساحه ملکی و همچنان افرادی که نیازمند همکاری و صحت بودند یک جنایت است آشکار و مستند هم شده. نمایندگی های خارجی که در افغانستان هستند آنها هم قضیه را تایید کردن و دیدن، رسانه ها هم گزارشات خود را داشتن، مردم عام هم دیدن و مردمی که متضرر شدن هم هستند در افغانستان زندگی میکنن. از این معلوم میشه که یک جنایت بسیار آشکار بود و باید هم پایگرد صورت بگیره. د اسلامي امارات لخوا د وړاندې شویو شمیرنو پر بنسټ په کابل کې د روږدو د درملنې پر مرکز د پاکستان د پوځي رژیم هوایي برید کې څه باندې 400 ملکي وګړي شهیدان او څه باندې 250 تنه نور ټپیان شوي دي. د اسلامي امارت رهبر د دښمن له تفرقې څخه د مخنیوي په موخه د علماو او خلکو ترمنځ د باور پر رامنځته کېدو ټینګار کړی دی.
شیخ هیبت الله خونزاده په کندهار کې له علماو سره په یوه غونډه کې ټینګار کړی چې علما باید د اطاعت د روحیې په پیاوړتیا سره د خلکو ترمنځ یووالی پیاوړی کړي او د فتنې لارې دې بندې کړي. د اسلامي امارت رهبر دغه راز ویلي چې دغه غونډه د اسلامي امارت د استحکام او پیاوړتیا په موخه ترسره شوې. له دې کبله اړتیا ده څو علماو د اسلامي نظام د دوام لپاره له حکومت سره بشپړه همکاري ولري. هغه په دغه ناسته کې د ښوونې او روزنې زمینې پر برابرولو او په هیواد کې زده کوونکو پر ذهنیت هم ټینګار کړی دی او ویلي دي چې علما باید د اسلامي امارت فرامین خلکو ته ورسوي او هغوی ته د دغه فرامینو له ارزښتونو خبر کړي. د ملي سوداګر کمال نبي زاده په مالی ملاتړ سره د روضې شریفې د بیارغونې چارې روانې دي. د نبي زاده مرستندوی بنسټ مسؤلین وایي چې د روضې شریفې د ځینو برخو د بیارغونې په دوام دا مهال د روضې شریفې د لویدیځې برخې په ډبرو د پوښلو چارې هم پیل شوي دي. بل لور ته د روضې شریفې ریاست مسؤلین د دغه زیارت او تاریخي ودانۍ په بیارغونه کې د ملي سوداګر کمال نبي زاده له همیشنیو همکاریو مننه کوي. د ملي سوداګر کمال نبي زاده پر مالی ملاتړ د روضې شریف د بیا جوړېدو د چارو دوام. د ښاغلي نبي زاده پر مالی ملاتړ د روضې شریف د ځینو برخو د بیا رغونو پر دوام دمګړی د روضې شریف د لویدیځ انګړ د ډبره فرشۍ چارې هم دمګړی د نبي زاده مرستندوی بنسټ لخوا پیل شوي دي. د نبي زاده مرستندوی بنسټ مسؤلین وایي دا پروژه د ښاغلي نبي زاده په شتون سره په لاس نیول شوي چې د 3500 متر مربع مضایق کېدل شامل دي او 3 میلیون افغانۍ لګښت وړي. سلسله کمک‌های سابقه که با روضه مبارک صورت گرفته بود به اساس هدایت جناب آقای کمال نبی زاده مؤسس و بنیانگذار بنیاد نبی زاده و با تفاهم به محترم رئیس روضه شیخ صاحب عبدالقاهر و هدایت جناب والی صاحب محترم امروز ما صحن روضه مبارک یا به استقامت غربی مسجد بزرگ روضه مبارک را تحت پوشش کاری خود قرار گرفتیم که اضافه تر از 3500 متر مضایق کاری صورت میگیره و هزینه‌اش هم تقریبا اضافه تر از 30 میلیون افغانی میشه. له بلې خوا د دې پروژې پلي کوونکي مسؤل وایي د روضې شریف د انګړ ډبره فرشۍ چارې به تر 2 راتلونکو میاشتو بشپړ شي. جناب محترم کمال نبی زاده از طریق بنیاد خیریه نبی زاده این پروژه را پروژه بازسازی روضه مبارک تمویل میکنند که در مرحله اول در حدود 3500 متر مربع ساحه غربی مسجد جامع روضه مبارک تحت پوشش قرار میگیره که ما این را موزاییک فرش میکنیم. له بلې خوا د روضې شریف ریاست مسؤلین د دې زیارت په بیا رغونه کې د ملي سوداګر کمال نبي زاده له همیشګیو همکاریو ستاینه کوي. دوی همداشان د نبي زاده مرستندوی بنسټ له خوا د روضې شریف د بیا رغونې او جوړېدو پروژې د پراختیا غوښتنه کوي. یکی از مثالهای زنده حاجی صاحب برادر محترم ما کمال نبی زاده صاحب هستند که بنیادشان همیشه در ابعاد مختلف ترمیمات چی از زمانی که ما خودم تقریبا حدودا در اینجا وظیفه گرفتیم شاهد بازسازی ها و سهمگیری در بازسازی ها و همچنان اعمار خود ساعات روضه مبارک بخصوص آبده تاریخی هستیم. لدې سره د نبي زاده مرستندوی بنسټ مسؤلین وایي دا بنسټ په دې هڅه دی تر څو د روضې شریف ځینې نورې برخې هم چې بیا رغونې ته اړتیا لري د ملي سوداګر کمال نبي زاده له مالي ملاتړ سره بیا جوړ کړي. د خبري ټولګې دوام ته ښه راغلاست. د ټولګټو وزارت د اوسپنې پټلۍ مرستیال د ازبکستان د اوسپنې پټلۍ ادارې له رئیس سره په لیدنه کې د اوسپنې پټلۍ برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا او د ګډو پروژو پر تعقیب او د چارو پر چټکتیا یې خبرې کړي دي. دواړو لورو د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا او د انتقالاتو زیاتېدو او سوداګرو ته د لا ډېرو اسانتیاو پر برابرولو هم ټینګار کړی دی. ورته مهال په ازبکستان کې د اسلامي امارت سفیر د افغانستان او ازبکستان د طبي محصولاتو، درملو او خوراکي موادو د سوداګرۍ په غونډه کې په بیلابیلو برخو کې
د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا ټینګار کړی دی. په تاشکند کې د ازبکستان د اوسپنې پټلۍ ادارې عمومي رئیس سره د ټولګټو وزارت د اوسپنې پټلۍ د معین لیدنه. د ټولګټو وزارت اعلان وکړ چې دواړو لورو په دې کتنه کې د اوسپنې پټلۍ برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو پیاوړتیا، د سوداګریزو اړیکو پراختیا، د سوداګریزو توکو د لیږد د کچې زیاتوالي، د ګډو پروژو تعقیب او د هغې چټکتیا او دغه راز سوداګرو او پانګوالو لپاره د ډېرو اسانتیاو برابرېدو په اړه ټینګار کړی دی. په یاده لیدنه کې دواړو لورو د افغان ترانس پروژې د سروې او امکانسنجۍ د چارو د پیل، افغانستان ته د هرات مزار شریف د اوسپنې پټلۍ د سروې او امکانسنجۍ د اسنادو د سپارلو، د حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ د څلورمو پورت په ساحه کې د نوې تاسیساتو، نورو ګدامونو او فرعي کرښو د جوړولو او همدارنګه د حیرتان اوسپنې پټلۍ له لارې د انتقالاتو د زیاتوالي په اړه هر اړخیز بحثونه ترسره کړل. هممهاله په ازبکستان کې د اسلامي امارات سفیر د افغانستان او ازبکستان د خوړو، درملو او طبي تجهیزاتو سوداګریزه غونډه کې په خپلو ویناو کې د باکیفیته خوړو او درملو پر اهمیت، ګډې پانګونې، د مدرنو تجهیزاتو لیږد او د حیرتانو صنعتي مرکز کې د درملو تولید پر پراختیا ټینګار کړی دی. عبدالغفار بهر دغه راز ډاډ ورکړی چې په دې برخو کې د سوداګرو پانګونې څخه ملاتړ کوي. به هر پیمانه‌ای که با کشورهای منطقه و همسایه ما روابط خوبتر داشته باشیم، داد و ستود خوبتر داشته باشیم، اثرات مثبت به اقتصاد همه کشورهای زیر دخل میتونه داشته باشه. از اینکه بالقوه کشورهای آسیای میانه اقتدار اقتصادی خوبتر دارن و یک سری کالاهای مازاد دارن و نیاز به مارکت دارن، افغانستان میتونه یک مارکت خوبتر برشان باشه و بنا به نیازمندی که ما داریم به خاطر واردات کالاها هم میتونه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای آسیای میانه من جمله ازبکستان اثر مثبت به اقتصاد همه کشورهای زیر دخل داشته باشه. همجواری ازبکستان میتونه که روی سرمایه گذاری های ازبکستان در افغانستان تاثیر بگذاره، زیرا سرمایه گذاری های تجار و شرکت های ازبکستان در افغانستان از لحاظ اینکه همجوار با افغانستان است، چی از بسا بسترهای مالی و چی از بسا بسترهای ترانزیتی کم هزینه تر می باشه و این عمل میتونه منجر به سرمایه‌گذاری گسترده تجار ازبکستان در افغانستان گردد. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د دوړو هیوادونو خصوصي برخو د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پراختیا په موخه په بیلابیلو برخو کې څو هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان او ایران د ګډې خونې رئیس د دوه اړخیزو د اقتصادي، سوداګریزو اړیکو او پانګونې پر پراختیا ټینګار کړی دی. کمال الدین توحید د ایران په کرمان ولایت کې په ورناسته کې دغه راز د ویزو د صادرولو بهیر د اسانتیا پر اړتیا، د ګډو پانګونو څخه پر ملاتړ او په هغه هیواد کې میشتو افغان سوداګرو ننګونو ته پر رسیدنې ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې په کرمان ولایت کې د ایران او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې د رامنځته کېدو هوکړه لیک هم لاسلیک شو. د ایران په کرمان ولایت کې د افغانستان او ایران د اقتصادي همکاریو پراختیا لسمه غونډه د افغانستان او ایران ګډې خونې اعلان وکړ چې د دغه خونې رئیس کمال الدین توحید په دې غونډه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو او د پانګونې پر پراختیا ټینګار کړی دی. ښاغلي توحید په بیلابیلو برخو کې د ګډې همکارۍ پراختیا لپاره د ایران د کرمان ولایت ظرفیتونه مهم بللی دي. این دو کشور در ابعاد مختلف وابسته به هم دیگر هستند و این روابط میتونه در راستای واردات مواد خام و ماشینری و همچنان افراد مسلکی و تخصصی به افغانستان مؤثر واقع شود و همچنان میتونه زمینه واردات اقلام صادراتی افغانستان به کشور ایران فراهم شود. د خبر پاڼې له مخې د دغه خونې رئیس په دې غونډه کې د غرض د ویزو صادرولو بهیر د اسانتیا پر اړتیا، ګډو پانګونو څخه پر ملاتړ او په ایران کې میشتو افغان سوداګرو د ننګونو پر حل ټینګار کړی دی. از اونجا که افغانستان یک کشور محاط به خشک است و داشتن روابط خوب با ایران این میتونه به افغانستان این امکان بده که ما از بنادر ایران مثل بندر عباس و چابهار استفاده بکنیم و بتونیم کالای مورد نیاز خود از این طریق وارد و هم برعکس صادر بکنیم. در کل داشتن روابط خوب استراتژیک اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه این میتونه خیلی به نفع افغانستان تمام شود و تجارت افغانستان رونق بیشتر ببخشد. دا په داسې حال کې ده چې د دې غونډې په څنډه کې په کرمان کې د ایران او افغانستان د ګډې سوداګریزې خونې رامنځته کېدو هوکړه هم لاسلیک شوه. مسؤلین د دغه خونې پرانیستل د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا، د سوداګریزو مبادلاتو پراختیا، د پانګونې اسانتیا او د دوړو هیوادونو ترمنځ خصوصي برخه کې د همکاریو پراختیا برخه کې مهم ګام بولي.
بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د ماسکو د آسان غړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا پر دوام ټینګار کړی دی. سرګی لاروف دغه راز په سیمه ییزو چارو کې د آسان له محوري رول څخه د روسیې پر ملاتړ له ټینګار سره ویلي چې دغه ټولنه د ماسکو د باور وړ شریک او پلوی دی. ورته مهال د چین د بهرنیو چارو وزیر په دغه غونډه کې ویلي چې هیواد به یې د سولې پراختیا او متقابله ګټو پر بنسټ به له آسان سره خپل همکارۍ ته دوام ورکړي. د روسیې آسان د بهرنیو چارو وزیرانو د ناستې ترسره کېدل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې ناسته کې له آسان سره د خپل هیواد د اړیکې د پراختیا پر دوام له ټینګار سره ویلي چې مسکو دا ټولنه د باور وړ شریک او تړون کوونکی بولي. سرګی لاروف زیاتوي چې د دې ټولنې غړي هیوادونه د ځینو سکالو په اړه هوکړې ته رسیدلي، هغه هوکړه چې کولی شي په بېلابېلو برخو کې د همکاریو د پراختیا لپاره هیله بښونکی لیدلوری برابر کړي. زموږ د هیوادونو مشران د مهمو سیاسي او امنیتي مسایلو، ګواښونو سره مبارزې او نویو راټوکېدونکو ننګونو او دغه راز د سوداګریزو، اقتصادي، پانګونې، فرهنګي، ښوونیزو او بشرپاله اړیکو په اړه مهمو هوکړو ته رسیدلي دي. موږ د خوراکي او انرژي امنیت، د ډیجیټل او اقتصاد تحول برخو کې همکارۍ لپاره هیله بښونکي راتلونکي وینو. له بلې خوا د چین د بهرنیو چارو وزیر په دې ناسته کې د سولې د اصول پر بنسټ له آسان سره د خپل هیواد د همکاریو د دوام او پر متقابلو ګټو ټینګار کړی دی. چین به د سولې، پراختیا، همکارۍ او متقابل اصولو پر بنسټ له آسان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. موږ به دغه سیمې د خلکو د ګټو تامین او نویو راټوکېدونکو ننګونو ته ځواب ویونې لپاره له ډېر پیوستون سره د نږدې همکارۍ حوزې وڅارو. راشئ یو ځای د سیمې او نړۍ په کچه د سولې او پراختیا بستر واوسو. د روسیې آسان د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته د فیلیپین په مانیلا ښار کې د روسیې او آسان د ستراتیژیکو ګډون د پیاوړتیا، د سیمه ییز سیاسي او امنیتي همکاریو او له نویو ستونزو سره د مبارزې سکالو اړوند ترسره شوې ده. د نن شپې خبرونه او راپورونه همدومره ول. تاسو ټول لیدونکو او همکارانو څخه په مننې. تر بیا ښه وخت.